په بلخ ولایت کې یو شمېر بزګرانو لمرګلې کرکیلې ته مخه کړې. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې جان محمد یو له هغه بزګرانو څخه دی چې په لومړي ځلې په خپله ځمکه د لمرګلې بوټي کرلي. نوموړی وایي دغه کښت د لږ اوبو په استعمال سره په کمه موده کې حاصل ته رسیږي چې سږ کال د پخوا په پرتله د دوی په سیمه کې د لمرګلې کرکیله ډېره شوې. نوموړی د کرنې ریاست څخه دغه کرنیز توکي د ترویج په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د زراعت خو کمک مومک کنه دا اولین بار تاسو موږ نه راځي دا پښتنې کوو دا بازار موږ ته ولري ته بازار نه یو دقیقاً زړه دې شان نه توري مثلا فارسی درته هم سٹارټ کیږي ځتي دین استفاده بیان کوي. په همدې حال کې په یاد ولایت کې د موفید ګروپ شرکت مسول چې په 24 ساعتونو کې د لمرګلې زړو څخه 160 ټنه غوړي تولیدوي وایي کیفیت ساری نه لري. خو کچېرې په هیواد کې د لمرګلې کرکیله وده وکړي نور به اړتیا نه وي چې موږ یې له بهره راوارد کړو. 24 ساعت 120 تن دانه خود آفتاب پرست یا خسته آفتاب پرست ما پروسس کرده و از او روغن میکشیم و ما عموما وقتی که میخواهیم که این دانه ها را ما دریافت کنیم و یا آفتاب پرست را دریافت کنیم بر ما یک کمک مشکل میشه بالخصوص از مارکت افغانستان. همدارنګه د بلخ ولایت د کرنې ریاست اړوند د کرنې د ترویج مسول وایي د لمرګلې تخم له گاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي چې یو شمېر افغاني کروندګرو سږکال په خپلو ځمکو دغه بوټي کرلي چې اوسمهالي یو څه اندازه د فابریکو اړتیاوې پوره کړي. خود محصول گل افتاب گردان از کشورهای همسایه وارد افغانستان میشد که مردم بازی را به قسم تخمه استفاده میکرد. این عمل فعلا تقریبا جاگزینی امو تخمای وارداتی شده. د یادونې وړ ده دا لومړی ځل دی چې په بلخ ولایت کې یو شمېر کروندګرو په خپلو ځمکو پرېمانه د لمرګلې بوټي کرلي.